بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ دا زده وو چې په وورډ پروګرام کې څنګه کولی شو خپل فایلونه بیرته راوړو. مثلا که زموږ نه برق تللی وي او همدارنګه د افس پیکیج د دوو مختلفو ورژنونو مقایسه کولو. نن له خیر سره راځو موږ او تاسو د یو فایل څه موږ جوړ کړی ده د هغه د ذخیره کولو طریقه زده کوو. ذخیره کولو طریقه دوستانو تقریبا درې څلور لارې دي، ټول به یې درته وښیم. لومړی ځل زه راځم دلته به یو ډاکومنټ کریټ کړم، بعد له هغه نه به شروع وکړم. دغه کار ما وکړ، شروع مې کړ، جوړ مې کړ. اوس غواړم چې دا ذخیره کړم. یو لاره خو دا ده چې تاسو کله دلته راځئ دا صفحه بندوئ نو تاسو ته دلته یو مسیج درکوي، وایي وروره دغه شی داسې جوړ کړی ده، غواړئ ذخیره یې کړئ، نه یې ذخیره کوئ که کنسل کوئ. کنسل یې کوئ یعنې همدلته بیرته پاتې کېږم. او که په سیف باندې کلیک وکړئ یعنې ذخیره کوم یې، او که په ډن سیف باندې کلیک وکړئ یعنې نه یې ذخیره کوم، زه یې لرې کړم. نو دا تاسو به انتخابوئ چې څه شي کار کوئ. نو زه ورته وایم چې دا راته ذخیره کړه. نو ذخیره یې چېرته کړه؟ دلته ګوره ما ته دلته د فایل نیم راکړی ده، یعنې د دغه فایل نیم څه شی ده؟ نوم ده. اوس زه ورته نوم لیکم چې مثلا څه لیکم؟ بوک صحیح ده 1، دا نوم مې ورته ورکړه. اوس دلته سیف باندې کلیک وکړه، دلته ګوره لوکیشن ته ورته ډاکومنټ انتخاب شوی ده، دغه ساحه دلته ذخیره کېږي، خپله دلته راځي ذخیره کېږي. خو که ته غواړې څه بدل یې کړې جای، دلته به راشې، دلته به کلیک وکړې، دلته دغه فولډرونه درته تیار راوړی دی، وایي کوم فولډر کې غواړې. که ته وایې دا فولډرونه مې خوښېږي نه وروره، نو دلته مور آپشن باندې کلیک وکړه. چې کله د مور آپشن باندې کلیک وکړې، دلته بیا هم تا ته راځي، وایي چېرته یې ذخیره کول غواړې، ډسکټاپ کې غواړې، ډاونلوډ کې غواړې، دلته غواړې، که غواړې په خپل کمپیوټر کې دلته په کوم هغه کې غواړې ذخیره کې. زه مثلا ورته وایم په لطف الله ډرایو کې ذخیره کړه، نوم یې هماغه نوم ده بوک وان. دلته سیف باندې کلیک وکړم، همالته څه شی سو؟ ذخیره شو. صفحه هم څه شی سو؟ بند سو. نو ځکه چې موږ بند وهلی وو نو دلته اوس ځو لطف الله ته سایه ذخیره شوی ده که نه ده شوی، دلته راشه دغه ده بوک وان په نوم ذخیره شوی. دا یو لاره ده ذخیره کول. بله لاره چې د دوستانو که زه دلته لاړ شم بیا هم یو فایل جوړ کړم او دلته په دې کې ذخیره کړم، مثلا دلته موږ تاسو سره ډاکومنټ کریټ سو، دا یو لاره د ذخیره کول. دومه لاره دا ده چې تاسو دلته لاړ شئ، دغه ساحې ته موږ تاسو کویک اکسس بار ویلی وو، نو دلته تاسو سره دغسې به یو شکل کې وي. شاید تاسو په کمپیوټرونو کې رنګ یې داسې تقریبا بانجاني رنګ غوندې وي. زه به دا رنګ چینج کړم کلرفول. دلته زما افس 2023 ده، دا رنګ یې نه بدلېږي، خو د 2019 نه لاندې افسونه چې وي د هغه داسې بانجاني غوندې رنګ وي. نو تاسو کولی شئ چې هماغه شکل استفاده کړئ. نو دغه بټن باندې چې تاسو کلیک وکړئ، په دې بټن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ بیا هم هماغه صفحه خلاصېږي. اوس دا څه وایي سیف کنسل. دلته نوم به ورته ورکئ لکه مخکې غوندې چې نوم ورکړم. دلته ځای به ورته ښوئ، که دا دې خوښ نه شو مور آپشن باندې کلیک وکړه، بیا دلته لاړ شه براوز ته. دلته دوه فولډرونه یې درکړي دي، یا دلته براوز ته لاړ شم. براوز ته چې لاړې دلته ورته مثلا زه ورته وایم ډسکټاپ کې، ډسکټاپ کې د څه شی په نوم د 1 2 3 په نوم یې راته څه شی کړه ذخیره کړه. سیف باندې کلیک وکړه، دلته څه کېږي ذخیره کېږي. دا یې دومه لاره. درېیمه لاره چې د دوستانو، درېیمه لاره دا ده چې موږ تاسو لاړ شو دلته فایل ته. فایل ته چې لاړو دلته کوم آپشن چې نن همدار ده څه شی ده سیف ده. چې کله په دې باندې کلیک وکړې دا صفحه تا ته راځي. په دا صفحه کې که ته آنلاین اوسې، انټرنټ ولرې، دلته یې تا اکاونټ وي. ګوره دلته ما ته زما خپل اکاونټ راغلی ده. نو زما اکاونټ کوي دلته تا ته په کوم فولډر د اکاونټ کې دی غواړې آنلاین په ډول هغه کې ذخیره کړي. او د آنلاین ذخیره کولو فایده څه شی ده؟ دا ده چې تاسو یو نقطه تغییر راوړئ خپله بیا ذخیره کوي، نو تا ته هر ځل اړتیا نشته که انټرنټ ورسره وصل وي. نو که تاسو انټرنټ ولرئ دلته یې ذخیره کولی شئ. او شیر که غواړئ چې شیر یې کوئ نور دوستانو سره، تاسو هم ګروپي په شکل انټرنټ ولرئ شیر کولی شئ. د سپیسي په همدغه کمپیوټر کې کوم فولډر کې غواړئ ذخیره یې کړئ، اډا پلیس مثل لکه دی غوندې په کوم ډرایو کې دې غواړئ ذخیره کړئ، یا براوز کې کلیک وکړه، بیا هم دلته لاړ شه، هر ساحه دی چې په کار وي همالته انتخاب وکړه، ورته څه شی وایه ذخیره وکړه، نوم ورکړه، درته ذخیره کېږي. صحیح شو؟ دا یې و درېیمه لاره. څلورمه لاره یې ورو د شارټکټونه دي. شارټکټ څه ده؟ کنټرول اس. چې تاسو له کیبورډ نه راسئ، دا موږ تاسو سره کنټرول ده او دا اس ده. چې په دې کلیک وکړئ بیا هم هماغه صفحه راغی که رانغی، نو هماغه پروسس نه نوم ورکړه، ځای ورته انتخاب کړه، درز ورنه جګ کړه، که هغه یې کړه کاپي یې کړه.
صحیح شو. دا د ورډ پروګرام د څه شي لاره د کاپي کولو د ذخیره کولو لاره. بل موږ تاسو سره سیو از د دوستانو سیو او سیو از دواړه یو کار کوي. دا هم ذخیره کوي درته هغه هم ذخیره کوي. خای فرق څه شو ولې دوه اپشن دی. سیو از څه ده موږ تاسو سره نور کارونه هم کوي. څه کار کوي د تاسو دغه فایل فارمټ تبدیلوي. چې تبدیلوي فارمټ څه شی ده. فارمټ دا ده وروره چې دا څه شی ده ورډ پروګرام فایل ده او دا څنګه دی څه ده دا څه شی ده دا پی ډي اف ده. څه ده پی ډي اف ده. ځکه دا خلاص کم دا دومره ساحه انتخابوم ډیلیټ مې کړ ډیلیټ سو که نه خو که زه پی ډي اف انتخابوم دلته به زه لاړ شم دا پی ډي اف به خلاص کړم دا مې خلاص کړ. اوس زه دومره ساحه انتخابوم دا غواړم ډیلیټ کړم ډیلیټ سو نه دا څه شی ده پی ډي اف ده. د دې فارمټ چینج سوی ده د دې فارمټ بدل سوی ده. نو موږ او تاسو ورډ پروګرام په ډېرو فارمټونو کولی شو ذخیره کړو. کوم فارمټونو اوس یې وګورئ. دلته که زه لاړ شم مور اپشن ته او دلته ورته وایم څه ډسکټاپ کې راته ذخیره کړه. صحیح شو. نوم مې مثلا ورته ورکړه 450 دلته لاړ شه په دومره فارمټونو کولی شي ذخیره یې کړي. صحیح شو. نو دلته تا ته راځي وایي په خپل اصلي ورډ پروګرام هغه څه ده اکسټنشن څه ده یا هغه تخلص څه ده DOCX ده. دا د ورډ پروګرام اکسټنشن ده. یعنی دغه فایل چې DOCX ولري په ورډ پروګرام کې خلاصیږي نور شیان بیا نه خلاصیږي. صحیح شو. نو په دغه فارمټ کې کولی شي DOCM کې کولی شي DOC کې کولی شي. په 2003 کال کې چې مونږ کمپیوټر استفاده کوو که د ورډ پروګرام فایلونه ذخیره کول هغه بیا هغه اکسټنشن څه شی و DOC و. صحیح شو. اوس دلته وګورئ DOCX لیکل شوی ده DOCX نو دلته تاسو کولی شئ دا ټول فارمټونه څه کړئ بدل کړئ. هر فارمټ چې تاسو په کار وي خو زیاترین استفاده موږ تاسو څه استعمالوو اول د خپل ورډ پروګرام او دوم پی ډي اف. پی ډي اف څه شی ده دوستانو. پی ډي اف څه ده خپله مخفف د پارټیبل ډاکومنټ فایل ده. پارټیبل څه مطلب ده قابل انتقال چې موږ تاسو انتقال یې کوم. د دې لپاره چې دا موضوع تاسو ته ښه واضح وشم کړئ زه به لاړ شم د یو ښه عملي مثال به درته درکړم چې ښه سره پرې خلاص شي. دلته به موږ او تاسو لاړ شو یو سرټیفیکیټ خلاص کړو. دغه سرټیفیکیټ دا به خلاص کړو څه رقم ده څنګه شو کنټرول او براوز. دا ما سره څه ده یو سرټیفیکیټ داسې ما جوړ کړی ده. صحیح شو. زما حافظ فی الحال کوم حافظ ده 40. زه اوس که همدغه سرټیفیکیټ همداسې په ورډ پروګرام کې تاسو ته په فلاش کې درکړم تاسو ویسئ خپل کمپیوټر ته د تاسو حافظ مثلا 2013 ده او چې تاسو خلاص کړئ دا رنګونه به په 2013 حافظ کې نه وي. اول رنګونه یې خرابېږي. دوم دغه سټایل خط څه ده دا زما په کمپیوټر کې ما ډاونلوډ کړی ده او د تاسو کمپیوټر کې نشته. دا سټایل هم له منځه به لاړ شي او دا به خراب شي. دلته دغه ستاره شکل څه ده دا هم شاید د تاسو کمپیوټر کې نه خو خلاص د مطلب زما کمپیوټر او ستاسو کمپیوټر څه لري فرق لري. نو څه فرق لري هماغه د تاسو کمپیوټر دا فایل څه کوي خرابوي ګډوډ یې کوي ځایونه کته پورته ځي خطونه یې خرابېږي. نو د دې کار د حل لاره دا ده موږ تاسو څه کار کوو دا فایل پارټیبل کوو. پارټیبل مطلب پی ډي اف جوړوو یې څه بیخي څوک پکې تغیرات را نشي وړی څه شی سمبل ته ده هلته دې همدغه شی وي. صحیح شو. نو موږ تاسو داسې رقم پی ډي اف کولی سو. یو لاره د همدغه سیواز له لارې نه ده چې تاسو لاړ شئ فایل ته چې کله لاړئ سیواز هماغه مخکې سیف غوندې ګوره ټول آیکنونه او فصل شکلونه دي. براوز ته ځم براوز ته چې لاړم ورته وایم څه ډسکټاپ کې راته ذخیره کړه. ډسکټاپ کې ذخیره کړه دلته به ځئ سیو از ا ټایپ دا به انتخابوئ. دا داسې انتخاب کړه دلته راشئ چې انتخاب کړه پی ډي اف. پی ډي اف داسې انتخاب کړه نوم ورته څه مې ورکړې ده سرټیفیکیټ پرو دا مې ورته ورکړې ده. سیف کوم یې اوس ګورو چې ذخیره شو. دغه ده اوس دا څه شی ده پی ډي اف ده په دې کې هیڅ تغییرات نه راځي. صحیح شو. او دا که زه اوس هغه ته م ویسئ دا عکاسي ته چې دا پرنټ کړي درته همداسې هیڅ مشکل به پکې نه وي. اما که هغه ورډ پروګرام ویسئ هغه به څه شي ګډوډ شي تغییرات به پکې راشي. نو پی ډي اف ښه والی دا ده همیشه چې کوم فایل مکتوب جدول هر شی چې تاسو د صاف په شکل چاته لیږي پی ډي اف به یې لیږي. که پی ډي اف دې ونه لیږل هغه څه کېږي خراب کېږي.
د پی ډي اف بل ښه والی څه شی ده چې تاسو په فایل کې به څوک تغیرات نه راولي. مطلب مثال اوس خو زموږ تاسو ټول د هغه معاشات سیستم بانکي ده. که بانکي نه وای مثلا تاسو ته بهر قمندان ته به ویل چې ورور خپل هغه دی ولېږه د عساکرو هغه دی ولېږه لست دی ولېږه. هلته یو عسکر و لیکلی به ورته 12,000 معاش. د عسکر ته مثلا ورته ویل چې دا جیک ته بیسې هغه ته ریاست ده. د تله لاره کې خلاصول هغه د 12,000 په څنګ کې یو دانه بل صفر اضافه کول هغه به څو جوړېدل 1,60,000 او هلته هغه مثلا مستقیم پلان ورکوي زه دا بیسه هلته نه کتل یا هر رقم یا مثلا کسان ډېر هغه ښار یو وخت نه لري څه ویې بانک ته چې ځي ترپ هغه کس 1,60,000 والا کېدی. نو دا څه شی ده دومره یعنې بدوالی په دې تاسو ډاکومنټ کې تغیرات څوک راوړي نو او که داسې فایل یې چې ته نه غواړې څه درته تغیرات راوړي دا به څه شی جوړوي پی ډي اف به یې جوړوي. د کوم له لارې نه د فایل ته به ځې فایل ته چې لاړې سیواز ته به ځې سیواز ته چې لاړې براوز ته به ځې نو دلته ځای ورته انتخابوي دلته به ځې څه انتخابوي سیواز. دا یو خبره. بل د سیواز له لارې نه څه کارونه کولی شو دوستانو یو فایل په څو ځایونو کې په یو نوم ذخیره کولی شي. څه مطلب دا ده که زه لاړ شم اوس دغه فایل مې ده که نه دغه دومره ساحه به زه رنګ یې ټول سور رنګ ته واړوم داسې سایز به یې لږ شی کړم غټ به یې هم کړم او دا زه ټول څه کار کوم دا زه به یو ځل کنټرول اس باندې ذخیره کوم. دا چېرته ذخیره ده د سرټیفیکټ ډي نه زه به دا لاړ شم چېرته ذخیره کوم سیو از دلته به لاړ شو د ډیسکټاپ په مخ کې د دې نوم زه ورکوم ورته وایم چې مای پلان. صحیح شو د مای پلان په نوم دا ما ذخیره کړ. صحیح شو ذخیره شو خلاص. اوس که زه په دې کې تغیرات راوړم څه راوړم تغیرات راوړم دغومره ساحه زه ډیلیټ کوم دا ساحه زه انتخابوم رنګ یې تبدیلوم دغه رنګ ته. اوس که دا زه ذخیره کوم چېرته ذخیره شو همغه فایل کې ذخیره شو که نه بل چېرته ذخیره شوی نه ده. دا زه بیخي تړم اوس دلته ځم د ډیسکټاپ مخې ته مای پلان پیدا کوم چېرته ده مای پلان دغه ده ګوره همدې کې ذخیره شوی ده بلکې ذخیره شوی ده دې کې بیا زه تغیرات راوړم دومره ساحه کنټرول اس وهم یا په دغه بټن باندې کلیک کوم ګوره دا بیا هم دغه کې ذخیره شو بلکې ذخیره شوی ده یا بل ځای ته نه ګوره همدې کې ذخیره کیږي. خو زه داسې نه غواړم زما دلته تاسو ته مثال درکړم څه ښه په تاسو کارونو باندې ښه پوه شئ. یو مکتوب ده سره دلته څو دانې اداره ده مثلا زموږ تاسو سره کله ریاست نه یو مکتوب راشي څو دانې باید موږ تاسو ته راشي 2 دانې مثلا دوه نه شل مثلا یو څانګه یو زون مثلا یو محکمه یو ستره محکمه یو فلان یو فلان. صحیح شو مکتوب داسې ده چې هماغه مطلب یو مطلب ده د دوشنبې په ورځ رخصتي ده خو هلته سر کې څه لیکلی ده د محترم څانګې ته د محترم ریاست مثلا زوناوال ته د فلاني هغه خو فرق کوي هدف یو شی ده خو پورته هغه خو فرق کوي مضمون یې څه بل چاته لیږي. نو اوس زه ځم دغه سرټیفیکټ کې څه مثال درکړم ښه ذهنم خلاصېږي. اوس دغه سرټیفیکټ ده تاسو څو کسان یاست 4 کسان زه باید دا 4 کسانو ته جوړ کړم. نو زه دلته ځم دغه نوم بدلوم نوم ورته لیکم چې نوم دی مولوي صاحب بسم الله مثلا زه دلته لیکم بسم الله تخلص روحاني صحیح شو دا ما ولیکل اوس دا د بسم الله مولوي صاحب شو او زه به دا ذخیره کوم چېرته د ډیسکټاپ مخې ته دلته ډیسکټاپ او دلته به ورته لیکم چې بسم الله. صحیح شو دا شو دی بسم الله مولوي صاحب. اوس که دا زه غواړم تا ته یې لیکم سیف الله مثلا زه دلته لیکم سیف الله خلاص سعید. صحیح شو دا د سیف الله سعید. زه کنټرول اس وهم چې شی راغی له مانه پوښتنه وکړه چې چېرته ذخیره شو نه دلته کلیک کوم له مانه اجازه وغوښتل نه دا زه بندوم زه دا بندوم. اوس راشه د ډیسکټاپ مخې ته هغه پیدا که بسم الله چېرته ده دغه ده. صحیح شو اوس کلیک کوي دلته بسم الله لیکل شوی ده منځ کې څوک لیکلی ده سیف الله لیکل شوی ده. نو دا غټ مشکل ده که نه ده اصل کې باید داسې وایي تا ته یو دانه و تا ته به ځان ته و تا ته ځان ته تا ته ځان ته دا نو شی موږ تاسو ته حل کوي سیواز مشکل حل کوي.
اوس څه کار کوم هغه د مولوي صاحب بسم الله خو خراب شوی ده دا به بېرته بسم الله ته واړوو بسم الله روحاني صحیح شو دا به زه ذخیره کړم کنټرول اس اوس F12 پرس کا زړه دی یا راځئ دلته سیواز باندې کلیک وکړه براوز ته لاړ شه ډسکټاپ کې صحیح شو دا ډسکټاپ کې ورته ذخیره کړه د بسم الله په نوم ذخیره شو اوس راځه همدا بېرته پاکه اوس ورته ولیکم سیف الله سعید صحیح شو دا اوس ګوره بیا هم چیرته ځو باید لاړ شم فایل ته سیواز ته دلته ځم براوز ته چې لاړم ورته وایم ډسکټاپ ته چې لاړې دا ځل نوم ورته ورکړه سیف الله صحیح شو دا شو د سیف الله د دې لپاره چې ښه پوه شئ دې ته به یو فولډر کې ذخیره کوم څنګه مو خوښه ده ښه ده که نه نوم به ورته ولیکو چې سرټیفیکټ صحیح شو اوس دلته د دې فولډر په منځ کې دا ذخیره کوم ښه د تا نوم څه شی دی مولوي صاحب محمد اشرف تخلص مخلص صحیح شو اوس F12 زه پرس کوم دلته د هغه منځ کې زه ورته لیکم چې محمد اشرف صحیح شو دا یې دریم دی ته محمد تخلص نوم مو تخلص یو ده ماشاءالله نو دلته زه دې ته لیکو چې محمد صحیح شو دا هم دی محمد اوس زه ډسکټاپ مخې ته ځو ډسکټاپ مخې ته چې لاړو دلته د کوم فولډر په نوم ده سرټیفیکټ څه شو دلته به زه دا یو ریفرش کړم څه شو فولډر سرټیفیکټس دا غلطه ده اوس دلته ځو څو دانې دی څلور دانې د هر یو ځان ته په خپل نوم ده زه به دا ټول پروګرام وتړم دا به بېرته ټول خلاص کړم اوس ګوره د هر څلور واړه خلاصې صحیح ده دا د چا ده محمد اشرف دا به وتړو د بسم الله د سیف الله د محمد پوه شئ د سیواز دا ښه والی ده تاسو ته ډېر مرسته کوي چې یو فایل همدا یو فایل ده که نه په یو ځای کې په څو نومونه ذخیره کړئ صحیح شو دا کمک تاسو سره کوي نو موږ او تاسو نن راغلو فقط سیو او سیواز مو ویلې سیو مو ویلې یو فایل په یو ځای کې په یو نوم یې درته ذخیره کوي سیواز څه کار کوي همدغه یو فایل په یو ځای کې په څو دانې نومونه ذخیره کولی شي یو خبره همدغه فایل په یو ځای کې په څو فارمټونه لکه پی ډي اف غوندې بدلولی شو پی ډي اف ښه والی څه ده چې زموږ ډیټا به ګډوډ نه سي پارټیبل به یي هر څوک به نه کولی شي استفاده کړي نور انشاءالله که ژوند باقي و سبا ته له خیر سره وایي